السلام علیکم ګرانو دوستانو، څنګه استهیز د جوړ است ملارم چې روغ جوړ سي. دوستانو د بنگلاديش او د افغانستان لوبي په 3 تاریخ په شروع کیږي چې نن اولنې تاریخ دی. غواړئ چې هغه لوبي ټولې وګورئ په خپل موبایل کې او په ټول په ایچ ډي، نو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ او د خپل دوستانو سره شیر کړئ. زه ټول نه مخکې اول خپل براوزر ته لاړ شئ او هلته سرچ کړئ، لکه څنګه چې زه اوس کوم. هلته سرچ کړئ ریډ بوکس اپی کې چې تاسو څنګه سرچ کړل ته به لاندې راشئ او دا د ټول نه پاس ته تاسو دې باندې کلیک وکړئ او دغه انډرایډ نشانه چې د تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. چې کله مو په دې باندې کلیک وکړو نو دلته به براوزر راشي، د کروم باندې کلیک وکړئ او بیا اوکې، نو دا به ډاونلوډېدل شروع شي. چې کله ډاونلوډ شو بیا په دې باندې کلیک وکړئ او انسټایل یې کړئ. چې کله انسټایل شو بیا اوپن کړئ. نو چې څنګه مو اوپن کړم مخې ته به همداسې یو پیج راشي، دې کې د غونډې دنیا چینل شته دی. تاسو دلته دا په لومړي سر باندې د سپورټ چینلې دي دا غونډې، له لاندې چې راشئ نو دلته ځایونه د سټار سپورټ 1 سټار سپورټ 2 دا ټول باندې ښایي. په دې باندې د افغانستان چینل وي، نو تاسو اول په دې باندې کلیک کړئ. چې کله مو په دې باندې کلیک کړو بیا لینک 1 لینک 2، نو لکه څنګه چې زه لینک سکای سپورټ باندې کلیک کوم نو دغه کې به داسې وخت پاره شو، هغه تاسو کټ کړئ او دې دپاره به بل شی هم ډاونلوډوئ. هغه پلی سټور ته لاړ شئ او ایم ایکس پلیر ولیکئ او دا ډاونلوډ کړئ او دا اوپن کړئ او بیا هلته تاسو خپلې ایچ ډي باندې ټي وي چینلې کتلی شئ. نو دغه زموږ نننۍ ویډیو غواړئ چې زموږ ویډیو روزانه وګورئ، نو د ویډیو نه لاندې سبسګريب بټن تاسو کتلی شئ. زه اوس تاسو ته ښایم دوستانو، نو د ویډیو نه لاندې سبسګريب بټن تاسو ته ښکاري، تاسو په دې باندې کلیک وکړئ او دا خوا کې سره بیل ایکون دی تاسو په دې باندې هم کلیک کړئ. زه هر یوه ویډیو اپلوډ کوم نو تاسو ته در ورسیږي. Thumbs up.